ملګرو، هیله د روغ جوړ او د صحت په جامو کې وئ. نن ورځ بیا هم د نوې ویډیو سره ستاسو خدمت کې حاضر شو. په دغه ویډیو کې تاسو ته طریقه ښیم چې څنګه کولی شئ دوباره ځل په اټوما یا هم همغه پخواني MTN سیم کارت کې 3.5 GB وړیا انټرنیټ ترلاسه کړئ. نو راځئ ویډیو ما سره تر پای وګورئ. دوستانو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده، موږ مخکې یو ویډیو جوړه کړه په دې اړه چې څنګه کولی شو په اټوما سیم کې 3.5 GB وړیا انټرنیټ ترلاسه کړو. چې هغه طریقه دا و چې تاسو به ځان ته څنګه کوو دوستانو، تاسو به اټوما پې اپلیکیشن ډاونلوډ او هغه کې به مو ځان ته اکاونټ جوړو دوستانو. نو اټوما پې کې چې تاسو اوس کوم اکاونټ جوړ کړی، تاسو کولی شئ د هغه په واسطه دوباره بیا هم 3.5 GB انټرنیټ څنګه کوي دوستانو ترلاسه کوي. دغه اپلیکیشنو که تاسو په یاد موږ ویډیو کې وښود، که تر اوسه مو دغه طریقه نه کړې، کولی شئ ویډیو وګورئ. دا افر تر فعلا هم فعال ده. نو دوستانو اوس راځو د دې لپاره چې څنګه دوباره د 3.5 GB بیا وړیا ترلاسه کړو. دوستانو د 3.5 GB د ترلاسه کولو لپاره که تاسو مخکې اټوما پې اکاونټ جوړ کړئ، تاسو ته به اوس دغه ډول یو مسیج راغلی دوستانو. دلته تاسو کتلی شئ، تاسو ته وایي چې اوس تاسو اټوما پې حساب فعال دی، په خپل حساب کې 500 افغانۍ یا زیات اضافه کړئ او 3.5 GB وړیا انټرنیټ ترلاسه کوئ. نو دغه طریقه و. نو خپل اټوما پې اکاونټ ته به 500 افغانۍ واچوئ. هغه 500 افغانۍ هم تاسو نه کټئ، هغه هم وړیا دي، ستاسو خپلې دي، او دغه 3.5 GB وړیا انټرنیټ به تاسو ته درکوي. اوس به اټوما پې ته څنګه اچو دا 500 افغانۍ؟ د کار لپاره به تاسو تر ټولو یو نږدې نمایندګۍ را پیدا کړئ. که نه پوهېږئ په سیمه کې مو نږدې نمایندګۍ چېرته ده، ستاره 888 یا زینه ډایل کړئ او بیا 4 تاڼۍ کېکاږئ، غږیزې راهنمایۍ ته غوږ ونیسئ. تاسو ته وایي چې ادرسونه چېرته دي. خو په هره سیمه کې اټوما پې نمایندګۍ شتون لري دوستانو، په راحتي پیدا کولی شئ. چې کله لاړئ دوستانو، نو تاسو به خپل دغه ریسیو آپشن ووهئ، تاسو ته یو سکان درکوي. هغه سکان چې درکړه دغه ډول یو سکان درکوي دوستانو، صحیح ده. نو تاسو به هغه اجنټ ته وښیئ، ورته دغه زما اټوما پې حساب ته 500 افغانۍ واچوه. نو کله چې تاسو ته 500 افغانۍ ولیږي، دا پیکج به تاسو ته فعاله شي. ممکن د تیر ځل په څېر 4 ساعته وروسته تاسو ته فعاله شي. نو کله چې تاسو ته دا پیکج فعال شو، تاسو بیا کولی شئ چې له دې څخه دوستانو څنګه د هغه خپلې 500 افغانۍ هم وباسئ. تاسو ته دغلته به یې ښیي چې ستاسو 500 افغانۍ دي. تاسو کولی شئ خپلې 500 افغانۍ دوستانو موبایل ته ایزي لوډ هم کوئ. دلته ګورئ موبایل ټاپ اپ آپشن لري، کولی شئ هماغه دقیقه چې تاسو ته نیټ فعال شو بیرته موبایل ته ولیږئ د ایزي لوډ په شکل. نو دغه د دې طریقه و دوستانو، څنګه کولی شئ دوهم ځل لپاره بیا هم په اټوما سیم کارت کې 3.5 GB وړیا انټرنیټ ترلاسه کړئ.